نن درته د میث یو زبردست ټریک ښیم چې څنګه کولی شو موږ د غټ نه غټ نمبر پایم باندې تقسیم کړو بغیر د کلکولیټره او بیخي په سیکنډونو کې تقسیم کړو. دې دپاره زه یو نمبر لیکم. تاسو هر څومره غټ نمبر ولیکئ دا موږ په پام باندې تقسیموو بغیر د کلکولیټر تقسیموو او په سیکنډونو کې تقسیموو، ډېر زر تقسیموو. نو دې موږ سره انسر څه شی راځي؟ دا زموږ سره انسر رالو. خو دا انسر موږ څنګه راوستو؟ سمپل بله څه وکړئ چې دا کوم نمبر دی دې له به په 2 کې ضرب ورکړئ او چې څه ترې رال د هغې نه په لاس کې په پاینټ ولګوئ. دا به موږ سره بیا انسر وي. لکه د مثال په توګه باندې زه یو انسبره لیکم وړوکي یو نمبر لیکم. دا موږ په پایم باندې تقسیموو. څه کار به کوو؟ دې له به په 2 کې ضرب ورکړو. پهله دې له په 2 کې ضرب ورکړو. 2 एकन 2 2 صفر صفر 2 दूनी 4 2 पंच 10 1 कैरी शो और 2 तीन 6 और 1 7 2 एकन 2 2 صفر صفر और 2 दूनी 4 को दलता मंगा पॉइंट वो लगो दा मंग सर आंसर शी. बस इन केस तासो 50 बाय डिवाइड कोई नो बे पॉइंट दलता लेगी दलता सिफर सिवा कीगी नो पॉइंट बे यो दियो खराजी तासी. बल वीडियो को बता सो बल ट्रैक खेम چې په 20 به یو انسا موږ څنګه ډیوایډ کوو او په 9 به یو انسا یا یو نمبر څنګه ډیوایډ کوو بغیر د کلکولیټر. Thank you very much.